السلام علیکم. امید کوم ټول به روغ جوړ یې. دې ویډیو کې به موږ وایو انګلیسي جملې، کومې جملې چې روزمره کارېدلی شي. Why are you so quiet today? Why are you so quiet today? نن ولې دومره خاموشه یې؟ Why are you so quiet today? نن ولې دومره خاموشه یې؟ There are more than one reason. There are more than one reason. له یو څخه ډیر دلیلونه شته. There are more than one reason. له یو څخه ډیر وجې شته. Reason وجې ته ویل کیږي، دلیلونه. There are more than one reason یعنی د یو څخه زیات وجوهات شته چې دا کار نه کوم یا دا خبر نه کوم. څوک درته وایي دا ولې نه کوې، ته ورته د یو نه ډېرې وجې شته ځکه یې نه کوم. I don't need your clarification. I don't need your clarification. زه ستا وضاحت ته اړتیا نه لرم. clarification وضاحت ته ویل کېږي، چاته یو څیز واضح کول. I don't need your clarification. زه ستا وضاحت ته اړتیا نه لرم، یعنی ما ته وضاحت مه راکوه. By the time we get there. By the time we get there. هغه وخت چې موږ هلته ورسیږو. هغه وخت چې موږ هلته ورسیږو. څو ته موږ دا کار به وکړو چې کله موږ هلته ورسیږو. By the time we get there. کله چې موږ هلته ورسیږو یعنی. I do this very happily. I do this very happily. زه دا په ډیر خوښۍ سره کوم. I do this very happily. زه دا ډیر په خوښۍ سره کوم، یا دا ډیر د زړه نه کوم دا کار. I really feel embarrassed. I really feel embarrassed. زه واقعا د شرم احساس کوم. I really feel embarrassed. Embarrassed ویل کیږي شرم. feel احساس. I really feel embarrassed. زه واقعا د شرم احساس کوم، یعنی ماته شرم راځي. یو کار داسې شوی وي چې ښه نه وي، ته ورته وایې I really feel embarrassed، یعنی زه ډیر شرم احساس کوم، ډیر یعنی خفه یم، پچھتاوه کوي. Since a long time. Since a long time. له ډیرې مودې راهیسې. Since a long time. له ډیرې مودې راهیسې. If you want to go somewhere. If you want to go somewhere. که ته چیرته تلل غواړې. If you want to go somewhere. که ته چیرته تلل غواړې. I'm not habitual. I'm not habitual. زه عادت نه یم. I'm not habitual. زه عادت نه یم. I know your condition very well. I know your condition very well. زه ستا په حالت ډیر ښه پوهیږم. I know your condition very well. زه ستا په حالت ډیر ښه پوهیږم. یو څوک خفه یي، ته ورته وایي زه ستا د حالت نه واقف یم چې ته به څومره خفه یي. مثال. I appreciate your efforts. I appreciate your efforts. زه ستا د هڅو ستاینه کوم. I appreciate your efforts. appreciate ویل کیږي ستاینه کول، او efforts ویل کیږي هڅه، کوشش کول. efforts. I appreciate your efforts. زه ستا د هڅو، ستا د کوشش ستاینه کوم یعنی. You will get it soon. You will get it soon. ژر تر ژره به یې ترلاسه کړئ، یعنی زر به یې لاسته راوړئ، زر به یې واخلئ. You will get it soon. زر به یې ترلاسه کړئ. All of us are worried. All of us are worried. موږ ټول اندېښمن یو.
all of us are worried موږ ټول اندېښمن یو موږ ټول تشویش کې یو sometimes it takes more time sometimes it takes more time ځینې وختونه ډیر وخت نیسي یو څیز ورته یادې یعنی بعض وخت کې دا څیز ډیر وخت نیسي ته ورته sometimes it takes more time sometimes it takes more time you just have to tell me you just have to tell me ته صرف ما ته ووایه مثال زه درته وایم یو هر څه کار درته پیښ شو نو ته صرف ما ته بیا ووایه you just have to tell me ته صرف ما ته بیا ووایه how did you reach here how did you reach here ته څنګه دلته راورسېدې how did you reach here ته څنګه دلته راورسېدې یا ورسېدې your brother was with you your brother was with you ستا ورور در سره و ته ورته ما وکتې یو ځای کې your brother was with you تا سره ورور و ستا ورور در سره و I know better than you I know better than you زه ستا څخه ښه پوهېږم I know better than you زه ستا څخه ښه پوهېږم You should meet him You should meet him ته باید ورسره ووینې You should meet him ته باید ورسره ووینې یعنې ته باید ملاقات ورسره وکړې یعنې په کار ده درته You can share everything with me You can share everything with me ته کولی شي ما سره هر څه شریک کړي You can share everything with me ته کولی شي ما سره هر څه شریک کړي څوک ډېر خفه ټینشن کې ته ورته څه مسله ده You can share everything with me ته کولی شي ما سره هر څه شیر کړي ما سره یې نشر کړي ویې ویې راته If you ever need my help If you ever need my help که ته کله هم زما مرستې ته اړتیا لرې If you ever need my help که ته کله هم زما مرستې ته اړتیا لرې یعنې کله هم زما ضرورت درته که پیښ شي مطلب دا دی یعنې ما ته ویلی شي If you ever need my help که ته کله هم زما مرستې ته اړتیا لرې یعنې کله هم زما help ته ضرورت لري There will be no crowd There will be no crowd هیڅ ګڼه ګوڼه به نه وي مثال فلانکې ورځ باندې بازار ته ځو کراود نه وي There will be no crowd یا رسټورانټ ته ځو There will be no crowd هیڅ ګڼه ګوڼه به نه وي You work hard than others You work hard than others ته د نورو په پرتله سخت کار کوي You work hard than others ته د نورو په پرتله سخت کار کوي د نور نه ته سخت کار کوي ښه کار کوي دا یو قسم صفت دی You are getting changed You are getting changed تاسو بدلیږئ د چا خوی کې تغییرات راځي ته ورته You are getting changed ته لګئ بدلیږي یعنې تاسو بدلیږئ Leave this discussion Leave this discussion دا بحث پرېږده Leave this discussion دا بحث پرېږده یو خبره تکراری یا څوک درته کوي درته ښه در باندې لګي ته Leave this discussion دې خبرو نه یعنې تېر شه You left during conversation You left during conversation ته د خبرو اترو په جریان کې لاړې You left د لیو دویم حالت دی You left during conversation conversation ویل کېږي خبرې اترې گفتگو یعنې ته د گفتگو یا د خبرو اترو منځ کې لاړې په جریان کې لاړې Some work is remaining Some work is remaining یو څه کار پاتې دی Some work is remaining یو څه کار پاتې دی Someone will bring it Someone will bring it یو څوک به یې راوړي
someone will bring it یو څوک به یې راوړي. why you don't go out why you don't go out تاسو ولی بهر نه ځئ. why you don't go out تاسو بهر ولی نه ځئ. you are talking very strangely you are talking very strangely ته ډیر عجیب خبرې کوي. you are talking very strangely ته ډیر عجیب خبرې کوي یعنی کله چې څوک خبرې عجیبه کوي یا سر بری معلومه ته you are talking very strangely ته ډیر یعنی عجیبه خبرې کوي.